دغه به سوال دی یو ښځه ده او د تپوس هم ښځې کړی دی چې یو ښځه ده او هغې سره خاوند نکاح وکړي او ورسره لا میلاو شوی نه وي کوروالی ورسره نه وي کړی او هغه د پلار په کور کې او دا خاوند مړ شي نو دا به عدت په کوم ځای کې تېروي د عدت مسایل له ځان له تفصیلي مسله اوس که هغې له زه ځمه نو خبره به ښه اوږده شي او زما الحمدلله دا یو عادت دی والله سبحانه تعالی دا نعمت همیشه ساتي زما سره او په ما باندې هغه دا چې یو مسلمان تپوس کېږي نو ما ډېر زړه کېږي زه دلته یو تفصیلي جواب ورکړم د او نه دا مې نه خوښ چې او نه کېدای شي هغه به مطمئن نه شي بله چې د عالم کار دی مسله ښه واضحه کول دویمه ده دا مې خوښوي چې په مسله کې ورته مسله بیان کړم نو چې دی ښه موړ شي نورې نوي مسلې به مې زده کړي نو موږ به کوشش کوو که ټیم وي لږ اوږده مسله بیانو ټیم نه به مختصر به بیانو سره دلیل انشاءالله خو د عدت د زنانه چې خاوند یې مړ شي د هغې ځان له مسایل دي جواب د دې مسلې دا دی چې فرق دی په هغه زنانه کې چې د هغې خاوند مړ شي او هغه زنانه چې خاوند یې طلاقه کړي دې دواړو په عدتونو کې فرق دی چې خاوند یې طلاقه کړي د هغې عدت هغه 3 حیضه دی او چې خاوند تی مړ شي نه د هغې عدت دی 4 میاشتې او 10 ورځې والذین یتوفون منکم ویذرون ازواج یتربصن بانفسهن 4 اشهر و10 او دوی خپل حکمتونه دي او ما تاسو ته چې خبره به اوږدېږي ولې طلاقې شوې ښځې لپاره 3 میاشتې دي یا 3 حیض دی ولې دې لپاره 4 میاشتې 10 ورځې د هغې علماو خپل حکمتونه بیان کړي چې انشاءالله بیا به بیان کړو بیا په دې کې فرق دا دی چې کومه زنانه طلاق شي او خاوند ورسره نه میلاو شوی نو په دې باندې عدت پې نشته او چې کومه ښځه خاوند یې مړ شي او میلاو شوی ورسره نه نو عدت پې شتي د خاوند د مرګ عدت دا به تېري اگر که خاوند ورسره نه میلاو شوی دا مسله خو ثابته شوه عبدالله بن مسعود روایت دی چې د هغه نه چا تپوس وکړي امام ترمذي دا روایت راوړی دی د هغه نه چا تپوس وکړو عن رجل تزوج امرأة ولم یفرض لها یو سړی دی واده وکړو او د ښځې سره میلاو شوی نه و ښځه دی مړ شو عبدالله بن مسعود وی د هغې دپاره به مهري او د هغې په هغې باندې به عدتي ولها المیراث او په میراث کې به ورته حصه میلاوي نو دا زنانه چې کومه ده دا به په دغه خپل کور کې عدت تېروي چې هغه د دې د مور پلار کور دی ځکه چې دا د خاوند کور ته نه تللی نو دې ته ضرورت نشي چې د خاوند کور ته ځي ولته د عدت تېر کړي په دغه خپل کور کې د مور پلار په کور کې عدت تېرولی شي د دې سره یو بل سوال هغه دا دی چې یو زنانه خاوند مړ شي او پته ورته نه د عدت په باره کې د جهل د لاسه یا څوک ورته ونه وایي او دې عدت تېر نه کړو 4 میاشتې 10 ورځې نو دا ښځه به څه کوي چې کله ورته وروسته پته ولګي جواب د دې مسلې وبالله التوفیق هغه دا دی که چېرته د عدت ته ضمانت تېره شوي 4 میاشتې 10 ورځې ختمې شوي نو بیا خبره ختمه شوې ده نو توبه دې وباسي الله ته یې رجوع کوي ځکه چې جاهله او که په هغې کې څه ضمانت پاتې څه وخت پکې پاتې نه هغه وخت عدت به تېروي لکه 4 میاشتې 10 ورځې عدت دی 3 پکې تېرې شوي دي پاتې څو دي 1 میاشت 10 ورځې دا به اوس عدت تېروي 1 میاشت 10 ورځې یعنی د سر نه به عدت نه شروع کوي 10 ورځې پاتې دي 4 میاشتې تېرې شوي 10 ورځې به عدت تېروي او که وخت ټول تېر شوی دی عفا الله عما سلف الله دې ورته بخښنه وکړي او څه چې شوي دي هغه شوي دي والله اعلم